علامه سوال بلې خوا مه وړه، زما هدف دا نه و چې ته د خلکو نظریات تا ته مهم دي یا نه دي یا ته کومې خواته. زما هدف دا و چې د خلکو نظریات خو صحیح دی چې تا ته مهم دي، تا وویلې موږ ټولو در سره ومنله، صحیح دی. زما هدف پوښتنه ده چې په دې 3 ورځو کې تا څنګه وکولی شو چې شپږ پلانه چینج کړي، چیک هم کړي، ویې ګومرې، آیډیا مو ګورې، نتیجې ته هم ورسېږي. شپږ پلانه چیرته دي؟ ته ماته حساب جنګلک ده که جندلک ده، د ځوانانو روزل دي، د یو ملي فابریکې په نوم نه پوهېږي. صحیح شو، ځوانانو روزل دی، پښتون میشن دی، افغان میشن دی، هغه د سپین ماموریت دی، بل پلان دی دا ده چې زه دا به هېڅ نه غواړم، یو بل شی کوم. ته ماته وښیه چې په کوم متن کې ما د جنګلک نوم یاد کړی. اوس کې یاد کړی دا، اوس دوستان د لاړ شي فیسبوک کې تا پوسټ کړی، دغه اوس دوستان لاړ شي، دغه اوس دوستان د فیسبوک متن ولوله ورشه، دا اوس ته کمپیوټر کې د خپل پیج راواړه، زما فیسبوک متن راته ولوله ورور، کمپیوټر کې دې راواړه. نه زه غواړم ته په خپله ژبه ولولې، تی راواړه وزې درته لولم، تی راواړه وزې لولم. ښه دې په یاد اوسي چې زه نن تا ته غواړم د ژورنالیزم د اړخ نه، ګوره ورور مې، زه غواړم نن تا ته ژورنالیزم د اړخ نه یو درس درکړم چې کله هم ته یو ټیکسټ نه، ما دلته ما ته درس ته نه یو راغلی، لطفا ما ته درس مه راکوه، تا ویلې چې شپږ پلانه زما بدل شوي، زه درس تر لیکچر ته نه یم راغلی، زه له تا پوښتنې کوم ته جواب راته راکړې. زه تا ته وایم چې ته وایې شپږ پلانه تغییر کړی، ته ما پوه کړه چې چېرته دي شپږ پلانه. صبر چې زه کمپیوټر راواخلم، پوښتنه تا کړې، دا د تا ده، هغه هم راوړه، زه درته شپږ پوره کوم، ثبوت زه راوړم، درته پوره کوم، فیسبوک راکړه ماته، صحیح شپږ درته پوره کوم. صبر وکړه چې زه راشم، زه درته شپږ پوره کوم، راکړه ماته فیسبوک. یو شی درته وایم قانخه، زما هغه کار نه دی ورور مې عبدالله د خیریه بنسټونو چې خلک ورک کړم او وایم چې اوس را سره موبایل نشته، اوس را سره چارجر نشته. یوه خبره راشه لاله مې جرس، صبر وکړه، داسې بنسټونه څه کوي تا سره بس ته راځه. نه صبر وکړه، زه حق لرم چې خبرې وکړم، دا زما لایف ده. سو که ته چېرته ما نه د پوښتنه دې م کړې او د خبرو حق هم رانه اخلي، دا نو غیر اخلاقي. حق نه اخلم لاله مې جرس، ته چې زه راولم او زه یې ولم، ټول دلته غلی ناستې، پس غلی چې ناستې پرېږده چې زه خبرې وکړم. زه یو شی وایم، دا شی باید عادت شي، که زه د ځان نه شروع نه کړم، خلک چې دی بدلون نه مني. تاسو ویلي چې ما شپږ آیډیې بدلې کړي او زه خوشحاله یم چې په دې ولې ډېرې خبرې کوم. زه خوشحاله یم چې خلک وګوري چې کله ته او دا مو وایي چې 3 ورځو کې دې بدلې کړي، 3 ورځو کې مې بدلې کړي، که 10 ورځو کې مې بدلې کړي، غوږ شه لاله مې. زه خوشحاله یم چې خلک وګوري چې زه د خلکو غږ اورم، زه فرعوني انسان نه یم. او زه به اوس دلته تا ته پوسټ وښایم او تا ته به وایم چې دا شپږ آیډیې ته ما ته را په ګوته کړه، او که یې ته نه را ته یو دقیقه صبر، که یې ته نه را په ګوته کوې، بیا به غوږ نیسي زما جواب ته. دغه د کونډو ښځو غوندې به بحث نه کوو، صحیح ده؟ زه اوس لګی یم، د تا ثبوت زه لګی یم، زه یې درته ښایم. او زه غواړم د تا نه چې متن لوستل زده کړې، ښه؟ ځکه دا داسې نه دی چې د کمر بنسټ چې په 2013 کې هم جوړ شوی، 19 کې هم جوړ شوی او په 12 کې هم جوړ شوی. So I'm gonna go، نو زه به درته دا وښایم. زه فکر کوم نه پوهېږم چې ته کوم پوسټ یادوې یا ما زه درته پیدا کوم، زړه دې جمع. زه به درته ووایم، پوش زه درته وایم، ماشاءالله مې دا پوسټ دی، زه یې درته لولم. خیر، عدم تشدد والا وایي خیرات ټولوم، مجردان په غوسه دي چې زموږ واده به څنګه کېږي. دا پوسټ نه ده لاله مې، دا پوسټ نه ده، خو بیا یې راته وښیه، نو زه خو نه پوهېږم چې کوم پوسټ ده. ما همدا یو پوسټ کړی، جرسم د صحیح شو، زه درته ښایم، زه درته ښایم. مهرباني سکرین دې اوپن که. ښه، تا پوسټ کړی دی یو ورځ مخکې، صحیح ده؟ سکرین دې راته دغه که ورور مې.
زه باید ما دلته بل موبایل کې راړولی زه د ټیک ټاک سره ډېر بلد نه یم ښځه خیر دی ووایه چې دا هر چا په نوم دې وویلی زه یې دلته پیدا کوم مشکل نشته ورته خپل پیج ته لاړ سه یو ورځ مخکې د پوسټ کړی ده او د ډونرانو لیست د شیر کړی صحیح ده ښه دا ډونرانو لیست ډېرو خلکو ته زور ورکړی ښه مهرباني 18 ساعته مخکې مې یو پوسټ کړی هیڅ زور نه ده هیڅ زور یو ورځ مخکې مو خوشحالېږو چې ته کار وکړې که ته خوشحالېږې خبرې ته مې غوږ شه ډېرې مه اوږدوه 18 ساعته پخوانی پوسټ مې ښایي هغه درته ووایم نه یو ورځ مخکې فکس یو ورځ مخکې څه شی دی متن یې څه شی دی واورور پیل کې څه شی دی د ملي پروژو لکه ورسره د پروژو نوم دی غوږ شه ګورئ ښه ملت دې غوږ شي پوه شوم پیدا مې کړ زه درته مه پرېږده صبر وکړه ورور مې اوس غوږ شه اوس د غوږ شه د ملي پروژو لکه سیلو جنګلک فابریکو او کونړ بند مو د نیکونو ارمانونه وه راسره دې کار کې ونډه واخلئ اوس د دې پوسټ معنا ته ماته وکړه دا څه معنا لري صحیح شو زه به تا ته اول 6 دانې پوره کړم صحیح ده بیا په دې جواب نه تا اول ماته د دې پوسټ معنا ووایه دا څه معنا لري ګوره زه تا ته دا 6 دانې پوره کړم دا اوله پوښتنه ده پوره کړه 6 دانې اوله پوښتنه پوره کړه تا ول ویلې پښتون چې په نوم دی نوم واخیسته ما ویلې پښتون یونایټډ پښتون یونایټډ دا یو نوم ښه صحیح شو ورپسې افغان یونایټډ افغان یونایټډ ورپسې وایټ میشن دریم وایټ میشن دا درې ورپسې مثلا د سیلو مسله سیلو چې تر ورور ته سوال ورپسې د جنگلک مسله د 15 صبر وکړو ورپسې د کونړ صبر تو نوروز تاسو بیخي نو راوایي یو شی وایم د لمر د تلویزیون رئیس ته وایم که دومره بې سواده انسان تاسو نیسئ لمر تباه ده زه درته وایم د ملي پروژو زه تاته لګیا یم د اول صنف ګرامر ښایم لکه معنا یعنی مثلا کې مې راوستي سیلو جنګلک فابریکې کونړ او دا زه واید میژن مې جوړ کړی وایم چې په دې واید میژن کې کومې پیسې چې راټولیږي مونږ ورباندې ملي پروژې جوړوو کومې ملي پروژې مثلا شاید جنګلک جوړ کړو مثلا شاید سیلو که چیرته تاسو یو څوک ووایي صبر وکړه د تا اصلیت خلکو ته وښیم ګرامر کې ته څه شی غواړې وکړې زه وایم چې زه وایم عبدالله چې راځه ما او تا مارکیټ ته ځو ځینې شیان به واخلو ته ما ته وایي چې څه شی به واخلو زه وایم شاید چې دی لږ ترکاري واخلو شاید غوښه واخلو شاید کالي واخلو هر څه چې خوښ شو اخلو یې اوس ته څه شی وایي شکیب مارکیټ ته ځي ترکاري مخلي وروره ما مثال درکړه چې څه شی م خوښ شو لکه که چیرته تاسو دومره عقل نه لرئ لطفا عقل پیدا او که چیرته تاسو دومره ورخطا شوي چې د لکه په معنا لکه څه معنا لکه پښتو کې مثلا او مثلا د اصلي ارقامو معنا نه لري په لیاز د خدای څه بې سواده راټول شوي وطن مو لوټ که ډاکټر ستا دا خبرې ګوره لکه په منځ کله چې زه درته وایم خلک په ټوکو کې وایي تاسو بازاري خلک یې زه به یو بله خبره درته وکړم په ټوکو کې خلک وایي یو سړی و لکه ته زه مثلا په تا یو ټوکه کوم یو سړی و لکه ته ورنه ښځه تښتېدلې وه اوس د تا ته نه وایم چې تا نه ښځه تښتېدلې زه وایم یو سړی و لکه ته په مثال د تا کله چې ته لکه وایي معنا دا نه ده چې زه هغه شی جوړوم لالا خیر دی زده کړه وکئ په خدای دغه پښتو یاده کئ تکراري خبرې کوي تکراري پوښتنې لري چټیات وایي یو انسان چې د لکه ترمنځ په توپیر نه پوهېږي زه غواړم دا خلک وګوري د دې نه سکرین شاټ واخلئ ځکه یو انسان یو انسان چې دومره بیا عقلی چیش لپاره هلته وایي چې پوښتنه وکړه جواب درکړم دا وروره دا پوښتنه نه ده دا بیا ډاکټره په خپلو خبرو نه دا چې دا د خبرو نه یې دلته لیکل شوي د ملي پروژو لکه سیلو او جنګلک فابریکې او کونړ بند مو د نیکونو ارمانو راسره دې کار کې ونډه واخلئ یعنې د ملي پروژو جوړول د مونږ د نیکونو ارمان دی چې مونږ یو کار وکړو چې ملي پروژې جوړ کړو
ته تر اوسه غاټه لکړه دې نیولې د لکه په معنا نه پوهېږي ته فکر کوې چې شکیب لکه پکې ویلي دا په دې معنا چې ټول شیان اخلي د تا غوندې بې سواده سړي سره بحث نه ده د تاسو اصلي چیره چې کومه ده هغه اصلیت مو چې کوم دی دا باید خلک وګوري ده بیا غاټه ګیره نیولي په لمر تلویزیون کې ماشومان راجم کړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم زه د حقوقو نه فارغ یم 12 نه فارغ و مونږ ورته خپرونه ورکړه لمر تلویزیون د دې مسؤل دی چې داسې جاهلان یې راواخیسته خلکو ته یې ملي اتلان کړه د ما دا د خیریه بنسټونو خلاف ټوله مبارزه دا ده چې د تاسو اصلي چیره خلکو ته وښایم زه پوښتنه کوم د لمر د تلویزیون نه د پښتو نسل تاسو تباه که پښتون ته مو هر ډله راوسته په سکرین کې مو ورته معرفي که چې دا دی د تاسو مشر یو انسان چې د لکه په توپیر نه پوهېږي څنګه ورته تاسو یو اسلامي خپرونه ورکوئ په کوم اساس که ما اسلامي خپرونه چلوله رانم پوښتنه کوله چې اسلام و ادیان نه فارغ یې رانم پوښتنه کوله چې د طبابت اسناد دې راوړه اوس ولې ستاسو په سکرین باندې یو انسان د دین استازیتوب کوي په پښتو کې په دې نه پوهېږي چې لکه څه معنا ما لیکلي چې مونږ ځو خریدارۍ ته ځینې شیان به واخلو زه دا پوز درته وایم چې د ملي پروژو جوړول زمونږ د نیکونو آرمان و لکه د جنګلک پروژه لکه د سیلو فابریکه لکه د کونړ بند سړي ویلي چې هله شکیب ویلي چې زه سیلو هم جوړوم جنګلک هم جوړوم د کونړ بند هم جوړوم او ټول په 1.5 لک هغه هم کنډایي ډالرو باندې نو دومره جاهلو خلکو ته تاسو په یو ملي سکرین کې ځای ورکوئ دا زما په امارات غږ دی وروره دا څه شی دی یو فنډرایزینګ دغه لینک مې اچولی 2 ورځې نه کیږي خیریه زه نه پوهېږم دا تر ټولو مفسد خیریه بنسټ همدا دی چې کارمندان یې ما پسې رامنډې وهي رئیس یې ما پسې رامنډې سم بدماشي شروع کړې ولې د لینک جوړ کړی ولې خلک تا ته پیسې درلیږي ولې مونږ ته پیسې نه رالیږي واورور که مفسد یې که په ځان ډارېږي کومه بله لاره غوره که که ما زړه م راوچوي زه چې یو ځل پرېکړه وکړم عملي کوم یې زه تبلیغات دې کوه دلته چې راځي په شرمو شرمېدلی به ځي د یو خیریه بنسټ مشر وایي چې ما دا جوړ کړی په 2013 کې کارمند یې وایي ما جوړ کړی 2019 کې ویبسایټ یې وایي مونږ جوړ کړی 2012 کې د یو خیریه بنسټ مشر وایي چې زما د دې مشر زه نه یم بنسټ ایښودونکی زه نه یم ګلبدین دی کارمند یې راځي نه چې بنسټ ایښودونکی فلانکی دی واورور په خپلو کې جوړ راشئ او بیا جالبه ده یعنی که چیرته د کونړ د زلزلې په وخت کې مونږ په دوی دا نیوکې کړې وې اوس زه هغه سړی نه یم چې ځان نه چې دی کونډه ښځه جوړه کړم په ځان ټیکری واچم د اسلام په چیرې کې ځان پټ کړم هغه انسان نه یم اوس که زه د دوی په ځای وای بیا او د کونړ زلزله کې پیسې جمع شوي ورکې دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله ما پیسې جمع کړې زه دا پیسې نه خورم دا 6 لکه ډالر راغلی ماته او تاسو ما پسې بدال راخستی رب شته قیامت په ورځ کې به زه جواب ورکوم ځمکه نه ده معلومه یو میاشت بیا ورک دی یو میاشت بیا السلام علیکم ځمکه معلومه شوه طالبان ورک دي بیا یو میاشت ورکې یو میاشت بعد بیا راشي السلام علیکم طالبان هم را پیدا شو ته ودرېږه چې ژمی راغی په ژمي کې کورونه نه جوړېږي نو تاسو تعامل وکړئ 6 لکه ډالره هغه شته دلته ایښي څنګه دی بانک کې دی اچولي ګټه راځي خوبش ورونو تاسو په مونږ شک مه کوئ مونږ نه پوښتنې مه کوئ پیسې ما سره دي دلته مې کور کې ایښي ګټه یې راغله ګډ دا ستاسو نخرې دي زه خو هغې پروسې ته نه یم رسېدلی ما ته بیچاره د ټول 1000 ډالره نه دي جمع شوي که ډېر زور درکړی دا 1000 ډالره به زه شخصي درکړم اماده پروسه عملي کوم تاسو 6 لکه روپۍ اخیستي 3 میاشتې وشوې ورک دي چیرته دي څه م کړې دا ستاسو اصلیت دی په لیاز د خدای په لیاز د قرآن یو دانه بل نفر دی دا هم چې دی کارمند دی زه نه پوهېږم څه شو چې دا راپورته کوم دی کنزلمار دی چې تاسو د ده دغه وګورئ بیا نوم یې ورته لیکلی ملنګ تورخیل و چې نه پوهېږم معاذ الله
تاسو وګورئ د دوی کنځلماران دا هغه خلک دي چې د اسلام په نوم د تاسو نه خیرات اخلي. مهرباني ورور ووایه کنځلې شروع کنځلې زه نه کوم. سلام علیکم. تا ویلې وای دا د لمر تلویزیون کې هغه ده څنګه کومنټونو کې خو ښه په کش کې کنځلې ختم کې ما ویلې تا ویلې وای دا د لمر تلویزیون کې داسې خلک دي دا فکرونه خرابوي. ما مطلب دا و چې فکرونه خو اصل کې تاسې خرابوي. تاسې د سریالو د دوبله کړې ده. تاسې ټول عمر د افغانستان د ولس فکرونه خراب کړي دي. زه فرد یم ما خو ویلې ما هم سریالو کې دوبله کړې دم ملت خرابه کړی. ما خو ما نه دي ویلې زه فرشته یم ورور مې. زه هېڅکله د ځان په اړه نه غږېږم. زه بیخي شیطان یم او زه شیطان راغلی یم چې نور شیطانان هم تاسو ته در وپېژنم. ته شیطان یې. اول خو ته هېڅ چاته وخت نه ورکوې. 15 دقیقې څوک نه پرېږدي چې خبرې وکړي. ځکه دې نه پرېږدم چې ته ماته به بولالې وایې. لالا دلته د ما سره د خیریه بنسټونو په اړه وغږېږه. د افغانستان د جوړېدو خبره روانه ده. ته غر راشي د شکیب شخصي ژوند ته ننوځې. استاد نوروز دې م وایي چې والا ته خو ما سره د مېلمستیا کړې وه. ما ته یې په مېلمستیا څه دا بل دې راپورته شوی ویل چې والا ما ته خو په لمر کې ملګرتیا لرله. ما ته په ملګرتیا څه ته راپورته شوی چې تا سریال جوړو. وروره دا ډېرې حاشیه خبرې دي. زه دلته په یو ستر موضوع غږېږم. ګوره ډاکټر صاحب هلته تا ویلې ما زه د دې موضوع لپاره چې تا ویلې وایي تاسې په لمر کې ناستې د خلکو فکرونه خرابوئ. زه وایم چې نه په لمر کې لالا ملنګ ورور زما خبرې ته غوږ شه. ما ویلي په لمر کې داسې خلک مه نیسئ چې بېسواده وي. تاسې ټول عمر د ولس سره خدمت کړی. ګوره ورور ما ویلي په لمر کې داسې خلک مه نیسئ چې بېسواده وي. د لکه په معنا چې مثلا دی پوه نه شي. په طلوع تلویزیون کې کوم سریال چې ته یادوې هغه یې ترجمه ما کوله. زه بېسواده نه یم. یو سریال په بېسوادۍ نه ترجمه کېږي. د لکه ترمنځ او مثلا ترمنځ په توپیر پوهېږم. ستا اساسي پوښتنه که کومه یي مهرباني که نه اضافي خبرو ته زه وخت نه لرم لالا مې. ما پرېږدئ چې زه خپله مبارزه مخته یوسم. د تاسو زړونه ولې چاودي؟ ستاسو دوکان نه بندېږي. ستاسو معاش نه کته کېږي. نه یو د تا او د کاریاب صاحب والله یو شی درته وایم لالا معاذ ورور دا نوروز چې څومره معاش درکوي د دې نه ډېر معاش درکوم. خبره یو توپیر دی. صبر وکړه. یو توپیر دی د ما او د نوروز ترمنځ. د ما او د نوروز ترمنځ یو توپیر دی. بیلچه به اخلي وطن به جوړوي. مفت معاش نه درکوم چې منډه کلاټ شه یو دغه یو ویډیو وکړه. ایډیټرانو ته زه معاش نه ورکوم. ایډیټ په خپله بیا کوم. کامرامین ته معاش نه ورکوم. په خپله دا موبایل شته لایف راځم. زما په دفتر کې به بیا داسې نه وي چې د یو ایډیټ سی پی یو زه په $4,500 واخلم. هغه کار بیا نه کوم. زما به داسې نه وي چې په $100 کې $80 زه یوازې دې ته ورکم چې څنګه د تلسي غمګینه سریالونه جوړ کړم. آیم آوټ. پولاد علمدار سریال که مونږ لمر کې خپور کړی سیاسي ذهن مو ورکړی. تاسو د پولاد علمدار په ځای د تلسي ډرامې خلکو ته نشروئ. ټول مو ګدایګر کړه. روغ انسان مو راته چې دی رواني که چې ستاسو سریال ته کیني تا ورور وینې مړی دی وجاړه که نه. هغه سړی به وایي چې وروره مړی زما شوی چیغې پکې ته وهې. دا د تلسي ډرامې بندې کوي. مونږ خو د پولاد علمدار د ډرامه راخستې وه. ترکي ډرامه وه. یو سیاسي اسلامي ذهنیت یې درکو. تا خو نیمایي ولس خیرات خور که. نیمایي ولس ته چې دی رواني تکلیف پیدا کړه. د ټولو فشار جیګ دی. زه درته بیا وایم دغه ولس چې څومره نه یې پیژندلي پرېږدئ چې وم نه پیژني ما نه تېر شئ. ما ته مه راځئ مخکې. خپل کار مو کوئ. ما پرېږدئ. ما پسې خبرې کوئ نه تاسو پسې خبرې کوم. اما د تاسو زړه ځکه نه صبرېږي ځکه ما پسې لګیا چې پوهېږئ چې دا سړی اوس راجګ شوی په عمل کې مونږ افشا کوي. دا اوس په عمل کې مونږ رسوا کوي. ټول پلان دا دی او دا ملت پورې اړه لري. زه بیا هم په ملت غږ کوم. هغلته مې په ټیک ټاک لینک اچولی. که غواړئ د دوی اصلي چهرې ور وښایم ورشئ وایي کوي خپل کومک. نه غواړئ مه یې کوئ. هېڅې په کیسه کې نه یم. آیم آوټ. زه پوهېږم دا خلک غواړي ما ستړی کړي ذهني چې د دې کار نه تېر شم. ستړی کوي وایي خو مې د دوی پلار هم نه. دا دومره چې ججي یم چغې چې وایم د دې د خاطر نه ده چې جدي یم. د خاطره ده چې ولس راویښ کړم. نور په طبیعت جوړ. اما دا ډېر روان خلک دي. زه وایم چې هغه عمل کې به دومره نه افشا کېږئ لکه دلته چې د راتلو جرات کوئ او په دې ځای کې افشا کېږئ. نور بس دی د تلسي سریالونه. 1 روپۍ د ګدایي د ملت نه کړی جواب به یې ورکوي.
10 روپۍ دې اخیستې وایي به چې څو د تا جیب ته لاړې وایي به چې 100 روپۍ ډیټا نشر که ډیټا دې نشته زه د ورور غوندې درته وایم چې ډیټا نشر که په ټول عمر کې زما فقط یوه غوښتنه وه د تاسو نه خیریه بنسټونو ته مات شوي ما ویلې غله دي ځکه ډیټا نه نشروي ډیټا دې چیرته ده ډیټا دې همدا ده چې ته وایي 2013 کې جوړ شوی ویب سایټ دې وایي 12 کې جوړ شوی کارمند دې وایي 19 کې جوړ شوی دا ډیټا ده ډوډ په هوش راشئ هر کله چې دلته راځئ په شرمو شرمېږئ بیرته ځئ ولې اوس لاړ شئ تاسو خو ایډیټران لرئ تاسو خو ټیم لرئ جالبه دا ده چې د خیریه بنسټ یو مشر راځي راپورته کیږي ما سره بحث ده هلته خپل ټیم ته وایي چې کوینس واخلئ ما ته زمریان و ګلان راولېږئ چې خلک فکر وکړي زه په حقه یم دا کوینس د یو مسافر پیسې دي دا د غریبانو وینې دي چې تاسو یې څښئ تاسو ته به یو شی ځکه تاسو کوم شی نه دی $10 دا نفر کوینس واخلي تا ته یې درولېږي بیرته $10 شو اما تاسو حق په دې نه پټیږي چې ته د کارمندانو ته وایي چې په شکیب ویډیو جوړه که ته چې د ایډیټرانو ته وایي چې د دې ویډیوګانې نیمې که د خبرې واچوه ته دغه اوس د نیمۍ کارمندان ورخطا دي زه وایم شاید یو څوک د خیریه بنسټ نه راپورته کیږي وایي چې یا د شکیب مخه ونیسئ یا تاسو وظیفې د لاسه ورکوئ زه پوهېږم تاسو زما دښمنان ګرځېدلی یئ ځکه زه ستاسو د معاشاتو دښمن ګرځېدلی یم زه تاسو ته حق درکوم دا هر یو چې راپورته کیږي د ما په ضد چې دی ولې پوهېږي چې که چیرته دا هر څه رسوا شوه په یو دفتر کې نو 18 کارمندان بیا څه شی کوي چې یوازې ایډیټ ته ناست دي 12 کمرمینان بیا څه شی کوي 8 دانې دو د فلم هلکان لري یو یې دري ژبی د فلم هلکي چې واشه ته بچیم دري ژبه خلکو ته ګپ ورکه یو یې پښتون د فلم هلکي بیا پښتون ته څه شی کوي پښتون ته کالي ورغوندي هغه بیا د لونګ ځان نه تاو کړی چله سلسله ده او یو بیا دري ژبی برادرای عزیز بیا یو بل پکې انګریزي هغه په انګلیسي غږیږي ته ماته د سریالو وایي د تلسی ډرامې خو د تاسو نشریږي یا مې په انګلیسي نشروئ یا مې چې دی په دري نشروئ یا مې په پښتو نشروئ یو شی بیا م وایم د خیریه بنسټو خلکو ته وایم زه ډیر زیرک انسان یم د ما هر چیز ته پام ځان را باندې مه خرابوئ لطفا ځینې مسایل دومره حقوقي دي که زه چیرته پرې وغږېدم ملت حق لري چې د تاسو ګریوان ته لاس در واچوي اما زه نه غواړم د افغانانو په منځ کې کرکه او نفرت وي اکثر هغه خلک چې ویډیوګانې کوي چې واوروره ما چا پسې نه ده نیولې دا خلک د ما لایف ته را روان دي پرون هم دا خلک راغله زما موضوع سیاسي وه د ګلخانانو په اړه غږېدم نن هم زما موضوع سیاسي وه دا خلک راځي زه نه یم لاړ بیا دا خلک پوهېږي چې شی کوي هلته بیرته کیني ویډیوګانې خپروي چې دا شکیب مونږ پسې دی شکیب په مونږه خبرې کوي ښه غوږ شئ هغه څوک چې د دې خلکو مینهوال یې زه وخت نه لرم زه دا خلک په 100 منه لیټۍ کې نه حسابوم دوی ما پسې راځي زه د دوی لایف ته نه یم لاړ ما په دوی ویډیو نه ده کړې حتی نن مې په انفلټر ټیک ټاک کې ویډیو وکړه ومې ویلې چې پرون دغه سړی راغلی و دغه ما سره باس وکړه تیر شئ هر څه به وخت معلوم کی چې څوک اتل دی څوک بوتل نن مې ویډیو وکړه په دې ځکه زه نه غواړم کرکه خپره شي زه نه غواړم یو انسان ته چې یو 10 نفر احترام لري اصلیت یې وپېژني نه غواړم اما تاسو مې نه پرېږدئ اله ګوفنډمي دې دی ګوفنډمي بیچاره تر اوسه مونږ چې دی هغه څه نومیږي هلک هغه بل ګلبدین د مونږ نه ډېرې پیسې جمع کړي ما بیچاره تر اوسه څوک پېژني ولس خو تاسو وخوړه ما خو څوک نه پېژني د ما د نظریې نه خو څوک خبر نه دي اوس لګیا د ما نظریه کاپي کوئ او دغه ټول جنګ چې دی په دې دی ورونو چې د ما دا پروژه زه سټاپ کړم چې دوی راپورته شي چې نه مونږ اوس ملي پروژو ته کار کوو مونږ سره کومک وکئ ودې کی I don't give a damn که ته چیرته یو څوک لرې چې تا ته ډونیشن کوي او په تا باور لري او تا هغې خلکو ته ثبوت لیږلی چې تا د هغو پیسې په سم ځای باندې مصرف کړي it doesn't make sense چې ته راشي ورخطا اوسې په ما نیوکې وکړې ته وایي چې شکیب خپل کار دی کوه که زه راپورته هم شم دې خلکو پسې خبرې وکم دوی باید بېغمه ناست وي وایي چې شکیب لګیا د چټیات دی وایي ځکه زه چا چې پیسې رالیږلي جواب مې ورکړی هغه ته معلوم یم چې سم انسان یم
ولې ورخطا یې؟ دغه یو لینک ولې ټول خیریه بنسټونه په لړزه کړي؟ ټول یې نه دي په لړزه کړي، یو خیریه بنسټ په لړزه دی. زه نه پوهېږم ولې ابراهیمي صاحب هېڅ شی هم نه وایي، غلی ناست دی. خو حتمن به غل نه وي. ولې اتا چې شی نه وایي، کیسه کې هم نه دی، خو حتمن به غل نه وي. یار سړی حیرانه پاتې شي دا چې شی ریشخندي شوه. یو ورځ د مشر راشي جنګ شروع کړي چې ما 100 روپۍ دونیت کړي ته حساب راکړه. وسړیه 6 میاشتې کېږي د کونړ په نوم د پیسې اخیستې چاته د حساب ورکړی، د مونږ تر اوسه $10 نه دي جمع حساب غواړې. صبر خو وکړه چې راوخوی باسو. دا کوم منطق دی؟ نن راغلم سیاسي بحث لرم، درس کارمندان یې راپسې راغله. یاره بدماشي ده، زور وایئ، چور دی، په زور مې ډاروئ. تاسو خو نه کېږي، خیر دی لږ خپل ګریوان ته وګورئ. که مونږ غلي ناست یو، که مونږ شی نه کوو، که مونږ سره شته مسایل دي چې نه یې خپروو، د دې د خاطر نه دی چې درنه ډارېږو. هر ځل تاسو راپورته کېږئ په ما پورې شخصي تهمت کوئ. یو شی درته ووایم، نوروز یې، د نوروز چوکره یې، هر څوک چې دا پیام دې ورسوه. که مو بل ځل د ما په اړه دومره شخصي غلط معلومات خپاره کړي وه، یا زما پسې شامو کومه ویډیو کړې وه او د ما په اړه هم دروغ ویلي وه، هغه اصلي شخصي معلومات مو افشا کړم چې بیا دا ګندګي راټولولی نه شئ. زه تاسو سره شخصي بحث نه لرم، زما تاسو سره په یو نظریې جګړه ده. زه وایم چې کوم کار کوئ ډیټا خلکو سره خپره کوئ، ختم. که تاسو وایئ چې زه ډیټا خپروم ما نه خلک راضي دي، نو د ما خبرو ته ولې دومره ارزښت ورکوئ؟ خیرات یو چا درلیږلی، تا هغه خیرات په ځای مصرف کړی او وایي چې هر چا ما ته خیرات رالیږلی، بیرته مې ورته ایمیل هم کړی چې د تا دا پیسې ما په دغه ځای کې مصرف کړي. که چیرته زه داسې ادعا ولرم چې ټوله نړۍ هم راپسې وغږېږي، زه درته یم چې بلا مې درپسې. ځکه پیسې راغلي، ډونر پیسې راکړي، بیرته مې ډونر ته ثبوت کړي چې زه پاک انسان یم. کله چې ما ډونر ته ثبوت کړي چې پاک یم، زه ولې د نوروز د خبرو کیسه کې شم؟ doesn't make sense یار. خو حتمن ډونران دې درنه خفه دي، حتمن دې د ډونرانو تلیفون ته جواب نه ورکوي، حتمن ډونرانو ته ایمیل نه کوي، حتمن ډونرانو ته حسابي نه ورکوي. زه یو مثال درکوم ملګرو، زه نه پوهېږم ولې دا خبره چې دی د دې خلکو په ذهن کې نه کښېني. زه یو شی تاسو ته وایم، ځکه زه غواړم تاسو په دې باندې پوه شئ. دلته یې زه درته ښایم. زه یو مثال درکوم. ښه، موږ دا شی رامنځته کړ. مثلا ما دا شی جوړ کړی دی، یو خو بچیش دومره غټ جنګ مو د تاسو په سر کړی، اوس تکړه شئ، دې لینک ته لاړ شئ، فول چې دی دغه وکئ، ډونیشن وکئ. دا ټولو ته وایم. دلته زه یو مثال درکوم. دلته ماته لیکل شوي دي چې 40 نفرو تاسو سره کومک کړی، تا ته دا پیسې رالیږلي، لیکل شوي 40 نفر. صحیح ده؟ اوکې فاین، 40 نفرو ما سره کومک کړی. زه دې 40 نفرو ته بیرته ثابتوم چې ما د دوی پیسې نه دي غلا کړي او دې 40 نفرو ته زه راپور هم لیږم. اوس نوروز که زر ما پسې خبرې وکړي، زه په کیسه کې کېږم. زه د نوروز خبرو ته ارزښت ورکوم. زه ورته هم غږېږه راپسې، ته ما ته غل وایه، زه د کیسه کې نه یم. ځکه کوم چا چې پیسې راته رالیږلي هغې خلکو ته ما قناعت ورکړی، ته راپسې غږېږه. د سړي پسې زه غږېدلی نه یم، یوازې مې یو لینک جوړ کړی، دا ورخطا دی. ولې؟ غل یې نو یاره، خو په واضح شکل غل یې. زه نه پوهېږم دا خبره ولې نه سینک کېږي. که ته غل نه اوسې، ته وایې چې شکیب هم لینک جوړ که، صحیح ده. کوم خلک چې په ما باور لري ما نه ځي، ځکه ما حسابي سمه ورکړې. اوس ټوله ورخطا دي چې شکیب ګوفنډمي کې فالوور پیدا کړي. ګوفنډمي کې ډاکټر شکیب یو 14 که 14 فالووره لرم، هغې ټولو ته زور ورکړی. یاره ما په لغمان کې چې دی د عام ملت په پیسو مولۍ نه دي کرلي. زه په دې ارمان نه یم چې کینم په خپل نوم د پاپړو فابریکه جوړه کړم. زه د هغه انسان نه یم چې د ملت کیله مې روغه تیره کړي. ما دا کارونه نه دي کړي. تر اوسه پورې پیسې لا راجمع شوي نه دي.
دا حال که ما په تاسو راوستی اوس به م زه محکمې ته کشولم چې د مونږ ټارګیټ لا پوره شوی نه و د سړي راغلی او په مونږ پسې داسې خبرې کولې دا اوس به محکمې ته کش کولم نه تاسو فکر کوئ چې تاسو هر څه کوی شئ حق یې لرئ ځکه تاسو ډاکوان یې ځکه تاسو د ملت وینې چې دی په لاس کې دي هغه کیسې مفتې دي زه فقط غواړم وګورم چې تاسو نور څومره تجاوز کوونکي اوسېدی شئ آیا خپل لیمټ باندې پوهیږئ که نه نور هم مخته ځئ لږ انسانیت سړی ولري لږ سړی هغه خپل هغه 6 کاله چې تاسو د ملایۍ دعوې کړي دي حداقل هغه د ملایۍ دعوو کې چې دی لږ سره سړی واوسي یا یو سړی ځان شرموي یو سړی قوم شرموي داسې خو نه کېږي هره ورځ چې دی مونږ راشو یو صحیح موضوع راواخلو درس پکې د خیریه بنسټونو غله راشي چې هله ولې د لینک جوړ کړی مونږ لینک دې جوړ کړی مونږ ته د لینک حسابي راکړه او خپله د همدغې لینک نه په کالونو کالونو پیسې خوړلې خپله د همدغې لینک حسابي معلومه نه ده دغه اوس 6 لکه ډالر چیرته دي چې تا د دغې اخیستي د کونړ د زلزلې د خلکو اخیستي دا خو هغه کوم ویبسایټ کې چې دي هغلته خو نه دي پاتې کوم اکاونټ ته دي لاړ دي په کرپټو کې دي انویسټ کړي په کوم اپلیکیشن کې دي انویسټ کړي 6 لکه ډالر ته ماته راکړه د 15 میاشتو دپاره زه 100 روپۍ ته یې جوړوم بنان سم شئ ډونټ مه کوئ چې زما مسیر ګلخانان دي ځکه اوسني شرایطو کې د وطن په ملي مسایلو باید بحث وشي زه ګلخان ته چې څنګه زه سیخ شم ته راته یو نفر راپورته کړي او بیا د نفران یا کنځلماران دي یا بېسوادان دي یو انسان د لکه په توپیر نه پوهېږي هغه فکر کوي چې لکه چې 1 لک روپۍ دي لام کاف ہے یعنی مثلا یاره خدای مو غرق نه کړي شرموم وشرمول دا ښه ده چې ماته په یو ورځ کې 1 لک ډالره تاسو نه دي ډونیټ کړي که نه زه خو زما خو به ژوند په خطر کې و زمونږ دلته ټیک ټاکي بدماشان دومره نه دي چې ډېر ډونیشن ماته وکړي هغه ستاسو ټیک ټاکي بدماشان دي چې څومره یې پیسې خورئ هغومره در سره کومک کوي ځکه ورخطا یاست چې هغه ټیک ټاکي بدماشان خبر نشي او د دوی مالونه باید خبر کړو چې وسړیه دې طرف ته راکش کوي دوی د هغې نه ډارېږي په لیاز د خدای د یو خیریه بنسټ مشر د داسې یو ټیک ټاک نه راځي چې د هغې ټول فالوور 100,000 دي ځکه نه غواړي چې اصلي خلک پرې خبر شي چې دا ما سره غږېږي په هر حال لاړه ګلخانانو ډېر وبخئ بچش لاړه موضوع خرابه شه زی پاکستان کې خیر و خیرت ده د مونږ وضعیت خراب ده مونږ چلنج در کړی او چلنج نیمایي کې پاتې شه اما یو شی وایم په دې غور وکئ لطفا پښتونخوا جوړه کړئ دا زما جدي ارمان دی کوم ملګري چې د یو آر ایل پوښتنه کوي زما پروفایل ته چې لاړ شئ د دې ټیک ټاک پروفایل ته دې کې د ګوفنډمي لینک پروت دی یو شی درته وایم کومک که کوئ وی کوئ که کومک نم کوئ فالو خو مې حتمن کوئ حداقل فالوور خو م د دوی نه ډېر دي